زیاته سخته تږې یم زماړې مونږ کره مېلمانه راغلي دا مېلمانه ولاړم وایي هغه دې رانه کړې خو زه به ډېر خوښه شم وی مور سره را باندې مات کو وی مور سره را باندې مات کو ورغم چې بابا خبر کم په دغه مې سر مات کو ورځم چې بابا له ځان مېلمانه بغیر شربته لاړل دا تا لکه په تا خو وینې دي بابا هغه یو لار کې یو جینۍ مخې لاړلی دی یاسین خو پېژنې او یاسین پېژنم وي شربت راکړه ما ورته وي دا مېلمنو لاړم سره را باندې مات کو د یاسین د خور دا جرأت یاسینه تا به زه جمدې پرېنهدم تا د چا په دوي لاس اوچت کړی دی زه چې ځو راځه دلته زه عمران ډاکټر له ورشه پټی به دلې وکړي او زه ورپسې ورغلم وختي د پټي نه راووته او یو بس کمه او خدای خبر چې کوم خوا تللی ده خو داسې بس مخکې ورځمه شیمه راته کوم خوا تللی وې هغه هلک اوبه نه کولې سر مې په مات کو دا څه وې شیمه همدا خو دې ما له کار وکتو راځه چې دا جي له ځان ورسوو شیمه ته کور ته ځه څوک دې ونه ویني او زه داسې ورځم د حاجي به هم خبر کړم هغسې نه چې هغه ماشوم پلار مخې نه راشي شا په شا به ته ونه ویني یو وړی راله اوس کار وکتو خو ورځم چېر څه کېږي ولې بچي مې ورغلی دی هسې نه چې جګړه واچوي بیا زویه جګړه ولې اچوي ما لې اوبه نه راکولې ما پې سر مات کو ته بچې رور دې کوم ځای کې دی ما ته یې وې کور ته ځه مور یې هلته جګړه واچوله هېڅ هم نشته بچې زه دا دې ورغلم ښه یالله چې دا جګړه ونه شي سینه ودرېږه تا خور زما په دوی سر مات کړه اما خبره صحیح ده خو هم د وړو په سر چا جګړه کړې دي اما زه دې خاطر کوم ولې چې جګړه وړو کړه ما ورته نه ده کړې سپېړه دې راکړه دا دې خو ونه کړل واړه مه وهې او بدماشي هم کوې یا د خدای بندګانو دا څه کوې دا ولې لالا زما په غټ زوی د ده ماشومه خور ده او سر یې پرې مات کړه یا د خدای بنده ماشومانو مثال خو د چرګانې هغه ساعت جګړو کې او لږ ساعت پس بیا یوځي او تاسو په یو بل ګزارونه کوئ نیکبخته ته خو مشر سړي او لږ سوچ وکړئ یاره لالا خبره خو د ډېره ښه وکړه زه په جذباتو کې رالم او بیخي مزغو مې کار ونه کړ یاسینه بچي خفه نه شي ها زموږ مشر یې ماما تا ته خو مو ویل چې د وړو په سر جګړې موږ له نه دي کول پکارو پلار ته دې ونه وې ستا هغه پلار زما اشنا دی بیا به ګیلې معنی کوي به دا خبره هم په دې ځای پاتې شوه صحیح ده ماما یو بل سره مینه کوئ محبت کوئ که واړه جنګ وکړي خیر دی د وړو په سر خلک نه وې راغلي زما مزغو بیخي کار پرېښو غوټ پرې کړی مې وجه دی بس څوک چې انسان ماف کړي الله په دې ډېر خوشحالېږي یاسینه بچي زه چې ځو لالا څه خدمت وکړو الله هم خوشحاله ساته ځې یو بل نه زړه نه بغض وباسئ ځې سلام علیکم ماما احمدي ډاکټر له نه بوځو یاسینه بچي همې ډاکټر له لېږلی دی زه بس تم کور ته ځم کور ته لاړم